ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان. هر جایی که سرسبزی و تراوت بیشتر باشه هوا معتدل‌تر و بهتر است. اولاد دی وطن دی معلوم مکانیت میں خدمت لڑا میں کھڑی دی خپل عمر ملت میں لنکونو دی په خطا کې را پاتې دا همت میں دغه ساحه مخکې دلته غرفې ښودل شوې وې دغه ساحه ټوله غرفو نیولې وه نو دغه ساحه په اصل کې ګلدان ده سایه سبز ده دا غرفې موږ د دې ځای نه لرې کړلې د دې په خاطر چې دلته موږ سرسبزي وکړو ګلان کېنوو جهان افغانستان زموږ ځان افغانستان په موږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان. طوری که به همگان معلوم است برنامه‌های کاری بنیاد رسیس که جواز رسمی شد در اواخر همین سال 1402 گرفته و این نخستین برنامه است که ما اقدام کردیم. شامل دو بخش می باشه که بخش فرهنگی است و بخش خدمات اجتماعی. ما آغاز به مناسبت سال نو 1403 آغاز برنامه‌مون از خدمات اجتماعی شروع کردیم و خواستیم که خدمت به خاک و خلقمان بکنیم. درخت منبع اکسیژن می باشه. هر جایی که سرسبزی و تراوت بیشتر باشه هوا معتدل‌تر و بهتر است و جایی که ببینین اگر صخره‌زارها و خشک‌زارهایی که درخت نداره هوای مساعدی نیست. بنابراین این حق هر شهروند افغانستان است که باید یک نهال حداقل که همون شعار ما هم یک نهال برای زندگی است. شعار همین نهاد ما هم یک نهال برای زندگی است و شعار عمومیش هم تلاش حمایت و همدلی است. ما به همین شعار و با آرزوی یک آینده بهتر افغانستان در عرصه خدمت در آمدیم. د رئیس صاحب سرسبزي نه او نور مسئولین نه چې تشریف راوړی دی د دې علاقې د مشرانو نه ډېر تشکري کوو چې په دغه برنامه کې دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیستله. دلته تقریبا 300 نیالګي موږ د وکیل صاحبانو په همکاري باندې موږ اماده کړي دي چې اوس یې ایښودل شوي دي او دغه باقي نور هم انشاءالله دلته کېښودل کېږي. نو وکیل صاحبان نه ډېر تشکري کوو چې موږ سره په دغه ساحه کې په نورو ساحو کې موږ سره د نیالشاني په کېنولو کې ډېره همکاري وکړله او خپل تعاون یې وکړ. نو الله پاک د دې ته د دې بدل په دنیا او په آخرت کې ورکړي او د رئیس صاحب سرسبزي نه چې په دې روژه کې د تشریف راوړ او ځان په تکلیف کړ الله پاک دې ته اجر ورکړي. دوستان څنګه تاسو ته معلومه ده دغه ساحه مخکې دلته غرفې ښودل شوې وې دغه ساحه ټوله غرفو نیولې وه نو دغه ساحه په اصل کې ګلدان ده سایه سبز ده دا غرفې موږ د دې ځای نه لرې کړلې د دې په خاطر چې دلته موږ سرسبزي وکړو ګلان کېنوو بوټي کېنوو نو ساحه ګلان لپاره د ګلانو کېنولو لپاره اماده کړې ده. انشاءالله د ګلانو کېنولو چارې به شروع کوو. یو سړی نهر جوړ کړي یو سړی څاه جوړه کړي دې نه چې څومره خلک استفاده کوي الله جل جلاله هغه چاته اجر او ثواب ورکوي چا چې دا کار کړی دا نهر جوړ کړی دا څاه جوړه کړې ده. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او غرس نخلا چا چې د ونې غرس وکړه یو ونه یې کېښودله د یوې ونې نهالشاني وکړه تر څو پورې چې دا ونه موجوده ده په ساحه کې
نو دې غرض کوونکي ته د ونې نهال والا ته الله پاک اجر ورکوي، اجر دائم مستمر. ځکه دا ونه هم حیات او ژوندی ده. دا څومره ونې تاسې ګورئ دا ژوندی دي، دا خلکو ته نفع رسوي او پیدا رسوي. که څوک یې سوري لاندې کېناست هم ورته پیدا ده، او که څوک میوه ته وخوري هم پیدا ده، او که طیور مرغان راشي په دې کې ځالې جوړې کړي او پکې کښېني هم دغه انسان ته پیدا ده، او که وحوش او طیور راشي د دې نه پیدا واخلي هم پیدا ده. تر څو چې د منګه کابل ښایسته وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا ونه کېښود دا یې د لپاره صدقه جاریه ده. لکه د مسجد غوندې چا یو مسجد جوړ کړ څومره اجر او ثواب منګه او تاسې په ذهن کې څومره ثواب لري. چا یو نهر جوړ کړ څونه ثواب لري. چا یو څا ویستله څونه ثواب لري. چا یو د خیر کار وکړ څونه ثواب لري. همدغه رنګې د یوې ونې نهال همدومره ثوابونه لري. نو د دې سړي چې سل یا یو نیم سل بوټي نهالۍ د ده به څونه اجرونه کېږي تر څو دا بوټي او دا ونې دلته وي. او څومره چې دا مسجد ورانول او د مسجد تخریبول څونه عذاب او څونه بد کار ده، همداسې د یوې ونې او د یو نهال تخریبول او د هغې له منځه وړل دا هم دومره نقصاني کار ده. یو جرم ده. د ښاروالۍ او د ښاري نظم و ضبط کې دا یو جرم بلل کېږي د نهال وهل، د نهال تخریبول. نو د دغه ملک نه د ټولو افغانانو نه خصوصا د کابل ښاریانو نه ډیره زیاته توقع د ښاروالۍ کابل په استازیتوب دا کوم چې د خپلو ساحو د صفایي او د زیبایي د ګلانو د بوټو د ونو په حفاظت کې ښاریان موږ سره پوره مرسته وکړي او پوره موږ سره لاس کړي تر څو دا ښار آباد وي، دا ښار شین وي، دا ښار زرغون وي او دا ښار په ګلونو باندې پوښلی ښار وي. او دا یوازې ښاروالي نشي کولی، نه یوازې رئیس صاحب د ناحیې دا کار کولی شي. موږ او تاسې اکثر کثافات راوړو هغه په ګلدان کې وغورځو، اکثر کثافات د کور نه راوباسو په سړک کې خطا کړو او دا وایي چې دا د ښاروالۍ نور مسؤلیت ته چې دا پورته کړي. نه الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیه. هر یو له تاسو نه مسؤل ده. په نیکیو کې خلک د بدیو نه رامنې کول یو ورور له لاس نه ونیسه ورته دا ګلدان ده که دا د ګلونو ځای ده که دا د بوټو ځای ده. نو که موږ او تاسې ټول سره لاس یو کړو انشاءالله د موږ ښار به یو داسې ښار سي چې دې ته به د خارج نه خلک په سیل باندې راځي. دلته شور دی د بلبلو په سمسور ګلبنونو په ډېرو سوی راخور دی د شنو دنګو چنارونو ښکلی ژوند د پوره کلي د قومونو ولسونو د بختي په څېر کلاوې د برجونو بیرغونو د دې بزم ساغه مخې ته خوره کړې د پلرونو د پړاو رغور ولې هر پړاو د تاریخونو چې څه وایي او څه غواړي دا زمان افغانستان چې څه وایي او څه غواړي دا زمان افغانستان زموږ ځان افغانستان په موږ ګران افغانستان خپل وطن لري دا کور د افغان افغانستان.